الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وی او سلام وی پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې. محترمو درنو حاضرینو د پکتیا ولایت محترم والی صاحب او د جنوب ختیځ زون د قلوردو محترم قماندان صاحب او د پکتیا ولایت محترم والی د والی صاحب معاون او د دې ولایت محترم امنیه قماندان او د پکتیا ولایت د مختلفو ادارو محترم رئیسانو صاحبانو او د پکتیا ولایت محترم علماء کرامو قومي مشرانو او د ګردیز د ښار د مختلفو نمایندګیو استازو خوشحاله یو چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې پرتمینه غونډه کې ګډون کوو. درنو حاضرینو د خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله موږ تاسې د شل کلنې مبارزې نه وروسته نن الله رب العزت د یو ښه نعمت څخه برخمن ګرځولی یو. محترم حاضرینو د افغانستان مسلمان ولس د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي نظام د ساتنې د دین د ساتنې لپاره د اشغالونو د خاتمې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي. د انګریزانو راواخله تر آخري امریکایانو د ناټو پورې موږ تاسې نیکونه زموږ تاسې پلاران زموږ تاسې مشران ورونه او د اوسني عصر ورونه د دغه واقعاتو شاهدان دي. محترم حاضرینو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د شل کلن جهاد د کوم مقاصد چې د افغانستان مسلمان ولس د افغانستان مجاهد ولس درلودل الحمدلله هغه لاسته راغلي. د شل کلنې مبارزې د شل کلن جهاد یو مهم هدف دا و چې افغانستان نه اشغال خاتمه پیدا کړي. ناټو امریکا دلته الله رب العزت د شکست سره مخامخ کړي. د خوشحالۍ ځای دا دی چې زموږ دشمن په نظامی او په سیاسي دواړو ډګرو کې الحمدلله د مات سره مخامخ شوه او د دشمن د شکست نه وروسته یو بل مهم اساسي هدف چې په ملک یو اسلامي نظام راوستلو الحمدلله د هغې نه هم برخمن یو. برعکس چې زموږ تاسې څوارلس کلن جهاد چې د اتحاد جماهیر شوروي په خلاف وشو هلته الحمدلله هم زموږ تاسې مجاهدین په لومړي قدم کې چې دشمن ته شکست ورکولو په هغې کې الله رب العزت کامیاب کړل. اتحاد جماهیر شوروي او د هغوی غلامانو کمونستانو زموږ تاسې د محترمو مجاهدینو د لاسه ماتې وخوړله شکست یې وخوړل. ولې دویم هدف چې د هغوی د اشغال د خاتمې نه وروسته چې په ملک یو سوچه اسلامي نظام راوستلو په هغې کې زموږ تاسې مجاهدین ورونه ناکام شول. البته دا ناکامي موږ ټولو مجاهدینو ته نشو منسوبولی. ټول مجاهدین قابل احترام دي. د دویم هدف سره غدر خیانت معدودو خلکو وکول چې هغوی د قدرت طلبۍ دپاره ګلمجم مالشي په څنګ کې ونیولې. چا د قدرت د لاسته راوړلو دپاره د عبدالجبار مالشي په څنګ کې ونیولې. قومي سمتي جنګونه یې شروع کړل، تنظیمي جنګونه یې شروع کړل، تعصبات یې په افغانستان کې پیدا کړل. کابل د دوی د جنګونو په نتیجه کې وران شو. 80,000 افغانان په کابل کې د دوی د لاسه شهیدان شول. خو دا پړه بیا تکرارن وایم چې موږ د 14 کلن جهاد چې زموږ مشران مجاهدین ورونه دي ټولو ته موږ دا نشو منسوبولی. صالح مجاهدین د دغه قدرت طلبۍ د جنګلو په کلکه مخالف وو
صالح مجاهدین په دغه وختو کې چې دغه ذات البیني جنگونه فتنې شروع شو یا په خپلو کورو کې کېناستل یا لاړ پردیو ملکونو ته خپله مزدوري کوله یا تجارت کاروبار کول. خامغه و چې په هغه وخت کې الله رب العزت اسلامي امارت ته په هغه وخت کې الله پاک توفیق ورکړو. د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ کې حرکت شروع شو. هغه دویم هدف د جهاد چې په ملک اسلامي نظام راوستل او امن راوستل هغه هم الله رب العزت د اسلامي امارت په توسط باندې په 95% خاوره د افغانستان کې حاکم کو. دا بیا د خوشحالۍ خبره وه که زموږ مجاهدینو نه دویم هدف پاتې شو خو د هغوی ورونو طالبانو هغه هدف په افغانستان کې پیاده کو. وایي پګړۍ که د سره ولویږي چې په اوږو باندې تکیه شي دا هم لوېدلې مه بوله. که د مونږ مشرانو مجاهدینو ورونو اسلامي نظام په صحیح معنا پیاده نه کو طالبان چې د مجاهدینو کشران ورونه و هغوی اسلامي نظام راوستل دا هم د افغانستان ملت او هم د مجاهدین دپاره د شکریه ځای دی چې خیر که یو څه شی د ما نه پاتې شو بل ورور مې راوستل. اوسنی جهاد 20 کلنه مبارزه چې د ناټو د امریکا په مقابل کې وه دا یوازې افغانانو علما کرامو طالبانو سر ته نه ده رسولې بلکې په دغه 20 کلنه مبارزه کې د افغانستان ټول مسلمان ملت موږ د ځان سره شریک بولو. ناټو امریکا ته شکست یوازې ملا او طالب نه بلکې د افغانستان ټولو قشرونو ټولو قومونو ټولو ولایاتو خلکو دوی ته شکست ورکړی. دې کې شک نشته دی چې یو څوک به داسې و چې راکټ به یې په اوږه کړی وي کلشنکوف به یې په اوږه وي بمونه به په ځان پورې تړلي وي د دښمن په مقابل کې به په اول لین په اوله کرښه په اول صف کې جنګېدلي وي چې دا اوچت مقام لري ټولې باید ومنو. خو بله خواته هغه د پکتیا د افغانستان خلک چې د ګردیز په ښار کې اوسیږي یا د پکتیا په غرو په درو کې اوسیږي هغه به دغه مجاهد ته چې د دښمن په مقابل کې فدایي استشهادي عملیات کول په خپل کور کې به شپه ورته ورکړي وي. بله خواته به زموږ تاسې د پکتیا د مرکز د ګردیز خلکو د پکتیا د غرو د درو خلکو به دغه مجاهد ته یوه خوله ډوډۍ ورکړې وي. دا مجاهد به په خپل موټر سایکل په خپله غوږۍ موټر کې تر یو ځایه رسولی وي. دغه مجاهد ته به د دښمن اډه هدف ورښودلی وي. د ګردیز ښار ته یو فدایي مجاهد چې ځان درنه رسوي نو دغه مجاهد دلته شپه چیرته کوي که د ګردیز د ښار خلکو د مسلمانانو د مجاهدینو سره همکاري نه وای دا فدایي شپه دلته چیرته ټیلوي. نو خو معلومیږي چې د هوټل والا هم امین دی په جهاد کې شریک دی مجاهد فدایي په امن کې ساتلی که دلته د کلینیک ډاکټر دی مجاهد په خپل کور په کلینیک کې ساتلی او که دلته زمونږ یو ملي تجار دکاندار صراف یا د بلو اصناف نماینده دی هغه مجاهد ته دلته په خپل کور کې ځای ورکړی د دشمن ترسوت یې ورته کړی دی دشمن ته یې ورسولی دی. موږ د افغانستان د ټول ولسونه چې په هر بخش کې د مجاهد خدمت کړی دا د ځان سره په خپل اسلامي امارت کاروان کې په خپل جهادي کاروان کې د ځان سره شریک بولو. هیڅ کله موږ داسې دعوه نه کوو چې په 20 کلنه مبارزه کې دغه دښمن ته شکست یوازې طالبانو یوازې علما کرام ورکړی نه د افغانستان مسلمان متدین ولس د 34 ولایتونو خلک او د افغانستان د 400 ولسوالیو مسلمان غیرتي خلک موږ په 20 کلنه مبارزه کې د ځان سره شریک بولو. محترم حاضرینو اوسنی اسلامي نظام چې د 20 کلنه مبارزې په نتیجه کې منځته راغلی دی نو که چیرته تاسې موږ په قربانۍ کې د ځان سره شریک بولو نو دغه نظام چې د قربانۍ په نتیجه کې راغلی په دغه نظام کې هم تاسې ټول افغانان موږ د ځان سره شریک بولو. نو که پرون هم دښمن ته په ګډه ماتې ورکوله ګډه ذمهواري وه نن دغه نظام چې د لکونو قربانۍ په نتیجه کې راغلی دغه نظام هم زموږ تاسې مشترک نظام دی. د دغه نظام د ساتنې دپاره به هم په شریکه قرباني ورکوو. دا نظام به یوازې امیر المؤمنین صاحب ته نه پرېږدو یوازې وزیر صاحبانو ته به یې نه پرېږدو یوازې ولایاتو قل اردو ته به یې نه پرېږدو ځکه نظام هم شریک دی. په شریکه به د دې نظام نه دفاع کوو. که یو څوک د دې نظام مخالف وي هغه که په مرکز کې وي که په اطرافو کې وي که د اسلامي امارت یو رسمي غړی ولی و قل اردو قماندان استخبارات په خبرېږي هغه باید په همغه ځای کې توصیه او خنثی کړي او که زموږ یو قومي مشر د ښار یو اوسېدونکی
زمونږ د رمي یو شپون یو چوپان په غرو درو اطرافو کې په ښار کې هغه دښمن باندې خبرېږي چې د پردیو دپاره دلته جاسوسي کوي د پردیو دپاره دعوت چلوي باید هغه توصیه شي که قابل توصیه نه وي په هماغه ځای کې خنثی کړی شي. موږ تاسې به د دغه نظام نه په ګډه دفاع کوو او دا نظام به په ګډه باندې ساتو. هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو هغه که پردي دي اجازه به ورته نه وي چې د اسلامي امارت او د اسلامي نظام په خلاف باندې حرکت وکوي او که په افغانستان کې ځان ته افغانان وایي خو وي د پردیو غلامان یا په بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د پردیو غلامانو ته هم په هیڅ صورت کې اجازه نشته ده چې د موجوده اسلامي امارت د اسلامي نظام په خلاف ادنا حرکت وکړي. د افغانستان اوسنی نظام ټول شموله نظام دی. د افغانستان ټول قومونه ټول ژبې ټول سمتونه ولایتونه مختلف نمایندگان په دې کې شتون لري. دا یوازې د پښتنو نظام یوازې د قندهار د پکتیا نظام نه بلکې کامل المؤمنین صاحب زمونږ پښتون دی خو بل خواته په وزارت دفاع کې د مونږ لوی درستیز با اختیاره هغه د بدخشان تاجک دی. که د مونږ رئیس الوزرا پښتون دی خو مولوي عبدالسلام حنفي صاحب چې هغه د رئیس الوزرا اداري مرستیال دی هغه بیا په قوم باندې ازبک دی د جوزجان دی. بل خواته که زمونږ د پکتیا ولی پښتون دی خو تاسو بیا چې پروان ته ورشئ زمونږ د پروان د چاریکارو ولی هغه بیا د پنشیر تاجک دی. بل خواته که تاسو قندوز ته بیا ځئ د قل اردو قماندان بیا تاجک د بدخشان دی. که د زراعت وزارت ته ورځئ وزیرم په قوم باندې ازبک دی. که تجارت ته ورځئ که معاون پښتون د پکتیا دی خو بل خواته وزیر صاحب بیا د پنشیر په قوم باندې تاجک دی. نو دا تبعیضات دا یوازې د دښمن تعصبانه مغرضانه تبلیغات دي. افغانستان الحمدلله یو همشموله حکومت لري. ټولو افغانانو ته د قبول وړ دی. موږ په دغه حکومت باندې راضي یو پرې خوشحاله یو. همشموله حکومت دلته وجود لري ځکه د همشمولیت معنا څه شی ده؟ که معنا یې دا وي چې د مختلفو ولایتو خلک پکې وي خو هغه شته دي او که د همشمولیت معنا دا وي چې د مختلفو زونونو مختلفو سمتونو د مختلفو قومونو خلک پکې وي هغه هم پکې شته دي. او که د همشمولیت معنا دا وي چې د شل کلنو مبارزې په د جهاد په دوران کې هغه جاسوسان چې د ناټو د امریکا د ډالرو په مقابل کې هغوی ته جاسوسي کوله د دوی د جاسوسۍ په وجه باندې په افغانانو بمبرونه کېدل د هغوی کورونه تخریب کېدل. هغه جاسوسان هغه غلامان د په دغه حکومت کې راشي بیا به موږ همشموله ورته وایو. دا قسم همشمولیت نه زمونږ د افغانستان مسلمان ملت ته د قبولي وړ دی او نه اسلامي امارت د برداشت کولی شي ځکه موږ جهادي مبارزه د یو سوچه اسلامي نظام دپاره کړې ده. موږ په دغه نظام کې سوچه غواړو. موږ په دغه نظام کې جاسوسانو د پردیو غلامانو ته ځای ورکول نه غواړو. دا به یو ائتلافي مخلوط حکومت نه یو سوچه حکومت به وي او د افغانانو استازی حکومت به وي. د پردیو غلامان په هیڅ صورت کې د افغانانو استازی نشي کېدلی. محترم حاضرینو د خوشحالۍ خبره ده چې الله رب العزت شل کلنه مبارزه کې خدمت د دین دپاره هم د موږ تاسو نه الله فک واخیستل بیا اوس الله فک د دین ساتنه د نظام ساتنه زموږ تاسو په توسط باندې کوو. باید موږ تاسو خبره رانه جګه لوړه نه شي ځانو ته متوجه شو د الله فک شکر ادا کو. دغه شل کلنه مبارزه د دښمن په مقابل کې د ناټو د امریکا په مقابل کې که موږ تاسو نه وای کړي په کورو کې ناست وای الله رب العزت به دلته بل قوم نور قومونه به پیدا کړي وای د هغه نه به دغه د دین خدمت اخیستی وای. دښمن ته به الله فک په هغوی شکست ورکړی وای. دښمن ته به الله فک په ملایکو شکست ورکړی وای. الله رب العزت دښمن ته په هره طریقه باندې شکست ورکولی شو. خو چا چې دښمن ته الله رب العزت زموږ تاسې د مسلمانانو افغانانو په توسط باندې خدای فک شکست ورکو د خپل دین خدمت الله فک د موږ تاسو نه واخیستل د الله رب العزت په موږ باندې یو خاص احسان دی چې د خپل دین د خدمت لپاره انتخاب کړي یو. او بیا د الله فک باندې بل احسان دی چې نن خپل دین په موږ تاسو باندې ساتي
د دین د ساتنې دپاره څوک به پیرې کوي، څوک به غصبې کوي، څوک به په دفترو کې ناست وي، څوک به په خپلو اطرافو قومونو ولسونو کې نظر به ورباندې ساتي چې دلته د نظام خلاف څوک حرکت ونه کوي. دا ډېر شکر باسئ الحمدلله چې علما هم په هغه ډله کې حساب نه دي چې د پردیو دپاره په ډالرو کار کوي، قومي مشران هم په هغه ډله کې نه دي چې د پردیو دپاره په ډالرو کار وکوي، د اسلامي امارت مشران مجاهدین افراد الحمدلله په هغه ډله کې نه دي چې خپل ځانونه په ډالرو خرڅ کړي، د نظام سره خیانت وکوي. دا هم چې د ډالرو په مقابل کې ځان ټینګوي، د دین سره خیانت نه کوي، دا بیا د الله فقدر باندې احسان دی. این سعادت بزور بازو نیست گر نبخشد خدای بخشنده. هغه پردیو ملکونو کې ځینې افغانان چې د پردیو دپاره اوس هم د غلامیو حرکتونه کوي، هغه خو هم افغانان دي، خو دا چې الله پاک د خپل دین خدمت نه ورنه اخلي، د خپل رحمت نه لرې کړي، د پردیو د اثراتو لاندې هلته د دین په خلاف باندې حرکتونه کوي. ډېر شکر دی چې الحمدلله په هغه ډله کې نه یو، د هغې نه الله پاک لرې ساتلی یو. دا د خوشحالۍ خبره ده. د پکتیا محترمو قومي مشرانو علما کرامو لویه پکتیا په دواړو جهادونو کې الحمدلله ښه تاریخ لري. د روسانو په وختو کې لویه پکتیا هم د جهاد نه ښه برخمنه وه، دشمن ته په دغه استقامت کې ښه ګزارونه ورکړل شوي دي، د خوشحالۍ ځای دی. په 20 کلن جهاد کې هم الحمدلله لکه د افغانستان په نورو ځایو کې چې جهادونه شوي، لویه پکتیا هم په دې کې ډېره تاریخي ونډه درلودلې. په خوست په ګردیز کې ډېرو مجاهدینو ډېر قوي استشهادي عملیات کړي دي چې د هغوی په نتیجه کې الحمدلله دښمن د دې ځای نه په کډه شو. دا د موږ تاسو ټولو ولسونو دپاره د ټولو افغانانو دپاره د خوشحالۍ ځای دی. خو دښمن یو ځای کې هم الحمدلله په قرار نه و. پخوا به دشمن تبلیغات دا کول چې دا د ځینو ملکونو د ګاونډیو نه دلته خلک راځي جنګ کوي، خو چې په بدخشان او په قندوز او په جوزجان کې ستا په خلاف باندې حرکتونه کېدل بیا یې څه بولي، هغه د کوم ځای نه درته راځي. د افغانستان ټول قومونه ټول ولسونه الحمدلله د شمال نه واخله تر جنوبه، د شرق نه واخله تر غربه، ټولو علی السویه په افتخارانه ډول باندې په د جهادي بهیر کې ډېر ډېر ښه خدمتونه کړي، ټول د ستاینې وړ دي. د افغانستان ټول قومونه باعزته باوقاره قومونه دي. موږ تاسې که په پکتیا کې ډېر لوی لوی قومونه شته دي، په افغانستان کې نورو ځای کې لوی لوی قومونه شته دي، ټول مسلمان قومونه به یو بل ته په احترام باندې قایل وو. دغه دعوه به نه کوو چې زه د فلانکي قوم سره تعلق لرم، په هغه قوم کې مشران دي نو موږ به په دا بل قوم باندې برتري ولرو. نه، برتري به یوازې د تقوا په بنیاد باندې وي. که یو قوم په اقتصاد په نورو شیانو کې ډېر کمزوری وي، خو که تقوا یې پورته وي هغه موږ په ځان باندې پورته بولو. د نفوس په تعداد، د روپۍ په تعداد، د لښکر په زیاتوالي باندې به هیڅوک افتخار نه کوي، یو بل ته په درنښت باندې قایل وي. چا چې د دین دپاره ډېر خدمت زیات کړی هغه قابل قدر دی. څوک چې د الله پاک ډېر عبادات کوي هغه به قابل قدر وي. څوک چې دغه دین ته ډېر خدمت کوي، د وطن ته ډېر خدمت کوي د دین په بنیاد باندې، هغه به قابل قدر قابل احترام وي. محترم حاضرینو، ستاسو نمایندګانو مخکې څه یادونه وکوله. تاسو ټول په دې پوهیږئ، میډیا تعقیبوئ، د افغانستان د حالات نه بخبره خلک چې اسلامي امارت د خپل اسلامي نظام د راتګ نه وروسته چې د 20 کلنې مبارزې نه وروسته اسلامي نظام راغلی او په ملک امن پیدا کړی، له هغې نه وروسته بیا عبارت همداسې ناست نه دی لکه څنګه چې الحمدلله اسلامي نظام پیدا کړی دی، امن قایم دی، د هغې نه وروسته د ملک ترقۍ ته هم متوجه دی. په دا راتلونکي کال کې اسلامي امارت د افغانستان په 400 ولسوالۍ کې یو چک ډیم په پلان کې لري، یعنی 400 چک ډیمونه په پلان کې شامل دي. دا به اسلامي امارت جوړوي. نو تاسې دې ته سوچ فکر وکوئ، 400 چک ډیمونه په یو کال کې جوړول، د خپلو عواید نه جوړول چې دلته نه د امریکا پیسې شته دي نه د بل ملک ډالر دلته روان دي، په د خپلو کمو امکاناتو په خپلو کمو عوایدو باندې دومره یو غټ پلان تطبیق کول دا یو ډېر غټ کار دی. په سړکونو باندې اساسي کارونه شروع دي، بنیادي غټ بندونه په پلان کې شامل دي، زراعت ته توجه شوې ده. د خوشتپې کانال تاسې د میډیا نه اورئ
د افغانستان په سطح نه بلکې د سیمې په سطح باندې داسې یو لویه تاریخي پروژه ده چې په دا ګاونډي ملکونو کې داسې پروژه نشته ده. هغه څوک چې د افغانستان په پښو درول نه خوښوي دا پروژه په هغوی باندې دومره بوج ده. افغانستان او داسې پروژه اسلامي امارت الحمدلله چې دلته راغلی سره له پلانونو سره له غټه غټه اقتصادي پروژو راغلی دی، نظام یې تطبیق کړی دی، خو د ملک بیا آبادولو ته هم متعهد ژمن دی. افغانستان د دانو په حساب باندې 7 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته ضرورت لري چې د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې افغانستان د 4 میلیونه میټریک ټنه غنم خپل عواید در زراعت دومره وده کړې ده چې تقریبا 1 میلیون میټریک ټنه زموږ ته په غنمو کې زیاتوالی راغلی چې د خوشتپې کانال او دې ته ورته د نورو پروژو په تطبیق په سر ته رسولو سره به انشاءالله زموږ تاسې آمدن تر 7 میلیونه میټریک ټنو پورې ځان رسوي. بیا به موږ د پردیو غنمو راوړلو د وړو راوړلو ته ضرورت نه پېښېږي. بیا به افغانستان انشاءالله د وړو د غنمو د دې ترڅنګ اسلامي امارت په خپله سالمه سیاسي پالیسي کې د دنیا سره حسنه روابط لري. اسلامي امارت نه غواړي چې افغانانو ته بدون د ضرورته کشمکش مشکلاتونه جوړ کړي. تاسو ټول افغانان په دې مطمئن اوسئ چې تاسو په اسلامي امارت داسې بدګمانه نه شئ چې د طالبان خوشو خل دي موږ ته بېځایه مشکلات جوړوي. نه، اسلامي امارت د ټولو دنیا سره، د ټولو اسلامي ملکونو سره، د سیمې د ملکونو سره، د ګاونډیو ملکونو سره حسنه روابط غواړي، حسن تعامل غواړي. اسلامي امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. موږ که د خپل ملک دپاره امن غواړو، د نورو خلکو دپاره هم امن غواړو. څوک په افغانستان باندې بېځایه داغونه، بېځایه اعتراضات نه کوي. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکزو ته اجازه نه ورکوي چې د هغې نه دنیا ته ضرر ورسیږي. په همدې اساس د امنیت شورا چې دغه اعتراض کړی دی چې په افغانستان کې د القاعده 6 مراکز موجود دي، دا بې بنیاده، بې اساسه، مبرغزانه تبلیغ دی. په افغانستان کې یوازې مرکزي حکومت د اسلامي امارت دی چې په خپلو 14 ولایتو او په 400 ولسوالیو باندې بشپړ حاکمیت لري. دلته مستقل نورو مراکزو ته چې څنګه دغه دښمنانو یاده کړې ده هېڅکله د دې نه اجازه ورکړې شوې ده او نه دغه شی شتون لري. محترم حاضرینو، اسلامي امارت د دنیا سره خپل سیاسي تعلقات لري. تقریبا په 19 ملکونو کې اسلامي امارت خپل سیاسي نمایندګۍ د سفارتونه یا قونسلګرۍ خلاصې دي او د دنیا د ملکونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او د موږ تاسې د تجارت بنادر بندرونه هغه د دنیا د ملکونو سره رسما خلاص دي. د ایران سره د موږ تاسې د اسلام قلعه بندر خلاص دی تجارتي، د ترکمنستان سره د تورغونډۍ بندر خلاص دی، د تاجکستان سره د شیرخان بندر خلاص دی، ازبکستان سره حیرتان بندر خلاص دی، د پاکستان سره د ترخم او د بلدک بندرونه خلاص دي چې دا البته موږ تاسې رسمي بنادر دي. غیر رسمي بندرونه لکه غلام خان، خرلسی او دې ته ورته نور بندرونه زموږ ته څه دي چې د پاکستان سره د تجارت په حساب باندې خلاص دي او راکړه ورکړه کېدلی شي. نو د دې نه تاسو پوه شئ چې د دنیا نمایندګۍ دلته خلاصې دي. د دنیا سفارتونه په کابل کې خلاص دي، قونسلګرۍ په موږ تاسې زونونو کې خلاصې دي په مختلفو ځایو کې، او زموږ سفارتونه په دنیا کې خلاص دي او د تجارت بندر دومره سره خلاص دی. نو رسمیت پیژندل وایي چې شته، صرف په خوله باندې دنیا اعلان نه ده کړی چې موږ اسلامي امارت په رسمیت پیژنو. عملا دنیا موږ په رسمیت پیژندلی یو او د موږ سره معامله د رسمیت پیژندلې ده. ځکه سیاسي نماینده مې په بهر کې شته دی او د بهر نماینده سیاسي دلته په کابل کې شته او زما تجارت د تا خواته آزاد ده، ستا تجارت د ما خواته آزاد ده. نور د سیاسي تعلقاتو نو ګټه څه شي؟ خو همدغه د سیاسي تعلقاتو ګټه یې خو هغه ګټه عملا موږ ته حاصله ده. نو دنیا موږ رسما تسلیم کړي یو
او که یو چا تسلیم نه یو هغه هم د وخت په تېرېدو په خپله دلته راځي. چین چې په سیمه کې یو لوی امپراتوري قوت دی زموږ ته سفیر یې رسما ومنل خپل رئیس جمهوري او امریکا هلته ورته په تکلیف دله چې دا یې ولې ومنل. نو که چین دا قدم راپورته کړو بله ورځ ته به روسیه دا قدم راپورته کوي، بله ورځ به یورپ دا قدم راپورته کوي، بله ورځ به اسلامي ملکونه دا قدم راپورته کوي، بله خواته به همدغه امریکا دې ته مجبوره کېږي چې دی راوړاندې شي د اسلامي امارت سره خپل تصمیم هغه رسمي تعامل شروع کړي. خو الحمدلله موږ تاسې په خپل حریت ازادۍ کې مستقل ملک یو. افغانستان په پښو ولاړ ملک دی، خودمختاره ملک دی او که رسما دنیا تسلیم کړی هم نه دی، خو الحمدلله د هر طرف کې پریبانی ده. که تاسې د افغانستان دغه د نرخونو قیمت د ګاونډیو یا د دنیا د ځینو ملکونو سره مقایسه کوي نو تاسو ته بې درک معلوم شي چې افغانستان د هغو ملکونو نه چې په دنیا کې ځان په دې حسابوي چې موږ خو د دنیا سره رسمي تعلقات لرو، آیا د هغوی قیمتونه ټیټ روان دي که د موږ؟ زموږ تاسې الحمدلله د خوراکي موادو نرخونه ډېر په مناسب اندازه ډېر په ټیټ اندازه روان ده. هر څه پکې پریماني ده، د هر څه پریماني ده. میوه‌جات هم الحمدلله ډېر دي، خوراکي مواد هم ډېر دي. د وخت په تېرېدو به نور ډېروالی راځي. پخوا به داسې و چې بندرونو کې به کله مشکلات راغلل د موږ تاسې د افغانستان د خلکو سبزیجات میوه‌جات دا به ضایع کېدل. اوس چې تاسو معلومات وکړئ که په کابل کې د سړې خونې سرخانې چې ورته وایي دا جوړې شوي دي، تاجران دا میوې اخلي په ژمي کې بیا راباسي خپلې خرڅوي. هم د باغ والا ته ګټه د میوه یې نه ضایع کېږي، هم تاجر ته ګټه د فرزانه به یې اخلي په جګه یې خرڅوي. د وخت په تېرېدو به انشاءالله ورو ورو موږ تاسو په خپله په پښو ودرېږو. د مچلغو په شان د بندونه به ډېر انشاءالله جوړ شي، تشویش به نه ورته کوئ. 20 کاله که چا نارې وهل دي هغه خو غلامان و چې نارې وهلې، ته په غلام باندې ملک جوړوې له هغې نه ګیله کوې. نو که د خوشتېپې کانال د جوړېږي نو بیا به د مچلغو بند ولې نشي جوړېدلی. که په نورو ځایو کې نور مشکلات حل کېږي نو د لویې پکتیا سړکونه او د لویې پکتیا نور مشکلات دا به ولې نشي حل کېدلی. پکتیا خو داسې نه ده چې د افغانستان د نقشې نه وتلی ولایت دی. دا مشکلات به انشاءالله ستاسو ټول حل کېدلی شي، خو البته وخت به ځکه نیسي چې اقتصاد د موږ تاسې ورو ورو اوس مخ په وده روان دی. اقتصادي مشکلات د موږ تاسې شته دي، حکومت هم نوی دی. دغه ځینې شیان چې عملي کوي دا داسې حکومتونه وي چې ډېر قوي په پښو باندې ودرېږي بیا دا ګامونه پورته کوي. اسلامي امارت الحمدلله سره له دې نه چې خپل منظم فوج ته تنخیه ورکوي، خپل د وزارت داخلي پولیسو ته تنخیه ورکوي، د استخباراتو مجاهدینو ته تنخیه ورکوي، خپل وزارتونو رئیسانو ته تنخیه ورکول کېږي. د دغه ټول بوج باوجود په څنګ پر اقتصادي پلانونه هم روان دي. که ځینې شوم او بخیل ملکونه وي هغه به دومره زر راوړاندې نه شي چې دا ستا سړک درته جوړ کړي او بند درته جوړ کړي. خو دا د اسلامي امارت هغه سخاوتمندانه حرکتونه دي، جرأتمندانه حرکتونه دي چې په کمزوري اقتصاد کې هم الحمدلله قوي قوي حرکتونه شروع کړي دي. د واخان سړک تاسو ته معلومات شته دی چې په واخان سړک دغه سړک الله اکثر ته رسول نو د چین سره به زموږ تاسې د تجارت دروازه برای راست خلاصه شي. زموږ تاسې هغه تاجران چې د بحر د لار نه به مالونه افغانستان ته راوړل هلته به ورباندې زیات ډبرچ راغی، مالونه به یې ځنډ شول. د ډېرو ډبرچ د وجې نه مالونه هلته پرېښودل ځکه چې دومره جرمانه به پرې راغله. که جرمانه یې ورکول د مال په راوړلو کې به ګټه نه وه ورته. نو که خپل سرحد هم د چین سره وصل شي دغه احتیاجات نه به خلاص شي افغانان تاجران به آزاد بدخشان د واخان د لار نه ځي چین ته به ځي او رفت آمد به کوي. د افغانستان میوه به هلته وړي، د چین صادرات به افغانستان ته راوړي. درنو محترم حاضرینو ستاسو دلته د راتګ څخه ډېره مننه شکریه. موږ چون په دغه پروګرام کې خوست یو سفر درلودل، هلته د سربندۍ د مراسمو جلسې وي، نو تقریبا ډېرې ورځې موږ په خوست کې پاتې شو. هلته هم د مختلفو قومونو سره په مختلفو جلسو کې موږ شرکت وکول. پرونۍ اخرنۍ غونډه د خوست ولایت د ټولو ولسوالیو د مرکز د علما کرامو د قومي مشرانو د ولایتي ادارې سره زموږ اخرنۍ نشته جلسه وه. نو موږ دا مناسبه وبلله چې ښه موقع ښه فرصت دی چې واپس ځو د پکتیا د ولایتي ادارې د رئیسانو سره هم زموږ ناسته وشي. الحمدلله چې د رسمي ادارې ترڅنګ موږ دلته قومي مشران
علما کرام او د گذر وکیلان د مرکز د ګردیز د نورو بخشو چې هر څوک نمایندګان دلته حاضر دي د هغوی سره زموږ شریک مجلس وشو. دا د موږ دپاره د خوشحالۍ او د افتخار خبره ده. په آخر کې ستاسو ټولو د راتګ څخه یو ځل بیا مننه او شکریه ادا کوو او انشاءالله په راتلونکي کې به هم زموږ کوشش وي چې پکتیا ته بیا سفر وکړو او الله پاک توفیق راکړي چې د پکتیا ته دغه سرحدي ولسوالۍ په هم موږ سفرونه وکړی شو او جلسې هلته ولرو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.